د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور نه اوچته لور به په کائنات کې د چا تېره شوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څلور لوڼه وې زینب رضی الله تعالی عنها رقیه رضی الله تعالی عنها ام کلثوم رضی الله عنها او فاطمه رضی الله تعالی عنها او په دې ټولو کې وته د فاطمه ډیره ګرانه کشرم وا او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم خویونه پکې وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه خویونه وي په دې لور کې موجود والله اکبر هغه وقار هغه سنجیدګي هغه د ژبې حفاظت هغه تقوا هغه اثرات پکې وو او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دومره ګرانه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله په سفر یا جهاد ته وتلو آخري ملاقات به دې سره کوو آخري به دې سره میلاو شو به د دې نه رخصتي واخیسته روان به شو او چې واپس به راغو نو پیله ملاقات به وي د دې سره کوو د لور کور ته به ورغی سلام له پوښتنه به یې وکړله تپوس به یې وله وکړو دومره ورته ګرانه وه هغه لور چې کله د الله نبي وفات کېده نو هیڅ چاته د خپل مرګ اطلاع ونه کړله خو دې ته ویل بچیه راشه بیبیانې ناستې وي خو اواز یې دې ته وکړو وخت کې ورته پټه خبره وکړله عایشه رضی الله عنها فرمایي څه پته وه څه ورته ویلې موږ ته یې څه نه ویلې او دا په ژړا شوله سلګو ونیوله بیا ورته ویل بچیه غوږ را نږدې کړه چې بله خبره یې وکړه دا مسکی شوله خوشحاله شوله وروسته ته بیا موږ تپوس کوو دا څه خبره وه وایي دا راته د الله نبي اول ویل چې بچیه زه دنیا نه روان یم وفات کېدو والا یم او ته به صبر کې الله ته زما ټیم نور پوره شوی دی په دنیا کې وایي زه به ژړا شوم په دې بابا پسې او چې کله یې راته بیا دا ویلې بچیه ټول ناول به ته ما سره میلاویږې ستا به زما سره ملاقات کېږي نو په دې خبره بیا زه خوشحاله شوم دا وګورئ دومره ورته ګرانه وه خو دغه فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د خپل هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره په زوی واده ده او علي رضی الله تعالی عنه د هغې خاوند دی او د علي رضی الله عنه څه یو غریب کور و د هغه او د الله نبي صلی الله علیه وسلم د هلته واده کړله هغه د الله د نبي له ټول نه ګران او محبوبه لور هغه لګیا دی په لاسو باندې میچن کوي د هغې د لاسه به د دې لاس پولی شو دا لاسونه یې سم کلک شوي وو ډېره په تکلیف کې به ستړی به شو اوبه به یې راوړلې د لرې نه د علي رضی الله عنه خدمت به یې کوو او دغه رنګه ورسره به چې کوم دی سرخه به یې کوله د کور خدمتونه خوراک سکاک د هغه د ټول کور خدمت د هر څه به یې برابرول خو چېرته دی شکایت نه دی کړی د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته چې د الله نبی دا تاسو په کوم کور کې ورکړی یم او زه خو په کارونو باندې ستړي شوم او زه خو د دې خدمت نه نوره ډېره تنګه راغم دی نه دی ویلي بلکې یو ځلې په تکلیف کې و ډېره زیاته علي رضی الله عنه پې خفه شو په دې خپله کور والا په فاطمه رضی الله عنها چې دا دونه خدمت کوي دومره ستړي شي دومره په تکلیف کې نو یو ځلې نبي علیه السلام له غلامان راغه ډېر غلامان هغې تقسیم کړه چاله یو غلام ورکو بل ورکړو بل ورکو خدمت دپاره نو دی فاطمه رضی الله عنها ته علي رضی الله عنه وایي تم لاړه شه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووایه ته خو ته ډېره ګرانې ډېره محترمه لورې ورته ووایه تاله به م یو غلام درکړي ته وایه څومره تکلیف دی دا کارونه خو به رسره کوي که نه خدمت به کوو مونږ پردو خلکو له یې ورکړه او ستا دپاره غلام در نه کړو ته ورته ووایه چې غلام دله درکړي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواست راوړو د الله نبی تاسو ډېرو خلکو له غلامان ورکړه ما لم یو غلام راکړئ چې زموږ د کور خدمت کوي ما باندې د کور بوج دی خدمتونه دي دا زه کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته غلام ورنه کړلو الله اکبر خپله لوري د دې مشقت سره عادت کوله چې دې سره عادت کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې لور ته وایي بچیه زه به تا ته یو ذکر وښیم الله اکبر دا ذکر زموږ ستاسو دپاره هم دی دې نه دا معلومیږي چې ذکر سره د الله سخت مدد راځي او په بدن کې الله طاقت هم اچوي او کارونه الله اسانوي تیسیر الامور الله به دې کارونه اسانوي وایي داسې کار کوه بچیه وایي د شپې په ټایم کې چې وده کېږئ 33 ځل 33 بار سبحان الله وایه او 33 ځل الحمدلله وایه 34 ځل الله اکبر وایه دا ټول سل ځله دا ذکر شو سبحان الله والحمدلله الله اکبر چې راجمع کړي الله رب العالمین به ستا په بدن کې طاقت واچوي او دومره طاقت به د الله بدن کې واچوي چې ستا به غلام ته حاجت نه راځي علي رضی الله عنه فرمایي دا نصیحت چې ما اورېدلی دی په سختو جنګونو او حالاتو کې د شپې دا ذکر ما نه دی پرېښی چې مخامخ به راته دشمن و انتهایي به مصروف وم او ذهن به مې بالکل مصروف و خو د دې ذکر نه به ما ځان نه محرومولو دا به ما پابندۍ سره کولو او الله رب العالمین زما په بدن کې یو طاقت د دې د وجې نه اچولی
نو غرض مې دا دی دې ته وایي د خپلې لور د کور تربیت ولو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ورته ونه ویلي چې بس نور خدمت مه کوه که نه او یا ټیک دی لس غلامان بدله درکم که نه یو ورځ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د غرمې په ټیم کې د لور کره راغو حالانکه د غرمې په ټیم کې او د ماسخوتن نه بعد ملاقاتونو نه من راغلي دا د اخلاقو خلاف ده چې ته د غرمې په ټیم کې راخوشي په خپله دې چېرته 10-11 بجو پورې خوب کړی دی او ښه دمی او د بل چا وخت خرابې او ډز دروازې ورته ډزې یا ورته ټلی وي او یا ورته ټلیفونونه کوي چې تاسو سره مې کار دی ملاقات دی دا طریقه د دین حدیث کې من راغلی دا د غرمې ټیم کې او ګرځېدل او یو حدیث کې راځي او روایت کې دا د شیطانانو طریقه ده دې وخت کې قیلوله او آرام پکاري که ته دمې بل به تکلیف کي دا ته چې د چا خواله ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دې اوقات کې چا ملاقات لا نتلو خو په دې ورځ د معمول خلاف کارو د غرمې په ټیم کې خپلې لور کره لاړل ورکره چې حاضر شو چې وې کته هغه یوازې ده او داسې لږ په مخ کې خفګان دی او علي رضی الله عنه نشته دی نو ورته وایي این علي څه شولو علي چېرته دی خاوند دی هغه ورته وایي چې زما او د هغه څه خبره کې څه خبره راغله هغه یو شان کوله او ما بل شان کوله د اوچت خلکو د پیغمبر لور ده خو کله کله د خاوند او د ښځې منځ کې داسې خبره راشي چې یو بل نه کله کله لږ خفګان راشي نو بس خفه شو وتلی دی پته نه چېرته وتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې راووت اوس د الله د نبی اخلاقو ته وګوره او طریقې ته دې کې غټ تربیت دی د مور او پلار دپاره د جینۍ د مور پلار دپاره چې د خپلې لور کور به نه تباه کې د الله نبی جذباتو کې رانغو چې مټې راونغړي ودرېږه ته داسې وکړمه چې لا ما وله لور هم ورکړې لا بیا دې داسې هم کوي نه لاړو چې ګوري علي رضی الله په مسجد کې پروت دی او وده شوی دی املاس دی د غرمې خوب کوي په مسجد کې او دا یو طرف او د املا او د اړخ ټول په خاورو ککړ دی په ځمکه باندې پروت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغوسی په قلار باندې دې ته اخلاق وی خوځولو او ته قم یا ابا تراب قم یا ابا تراب ابو تراب پاسه ابو تراب پاسېږه دا د علي رضی الله عنه دومره خوښ شو دا اسم کونیت ابو تراب معنی د خاورو پلاره یعنی په خاورو کې پروت دی بیا به هغه ټول عمر ځان ته ابو تراب ویلو نو په دې به هغه خوشحالي ده د الله نبي ماته دا ویل او بیا یې د لاس نه ونیو او خد مزي کور ته راوستو او خپل کور کې چې کوم دی د نبی صلی الله علیه وسلم د لور او د علي رضی الله عنه کې صلح وکړه تاسو یو بل باندې حقونه دی یو بل سره احسان کوئ او بیا تر روان شي دا هغه ښایسته اخلاق دي چې علي رضی الله عنه ته نه کنځلې کوي نه ورته بدې ردې وایي چې زما لور خو غټو خلکو له چې ما ورکولې ورته تیار لوی مالداره خلک په صحابو کې ډېر مالداره او ما تعالی درکړله سره دي چې ښه غریبي او تا داسې کړي او داسې دی ورته ونه وایي دې ته اخلاق وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تربیت دا انداز چې سړی وګوري په دې احادیثو کې حیران پاتې شي دغه اخلاق مور پلار له اختیارول پکار دي دغه رنګه